الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله په توفیق سره د سورة البقره یو او یا نمبر آیت پوری خبر شیو او په دې اخرنی آیتونو کې د بنی اسرائیلو د یهودو د مشرانو هیلی ذکر کېدی چې هغوی به د الله په احکاماتو کې هیلې جوړولې او دغه شان د الله حکم ته به یې غاړه نه ایښوده تر څو چې به انبیا تنګ کړي نه وو، تر څو چې به یې چوچرا نه و کړي. نو بیا قصه د غوا پکې بیان شوه چې الله دوی ته ویلي و غوا حلاله کوي او دوی تپوسونه کول رنګ یې څنګه دی، عمر یې څنګه دی او عمل یې څنګه دی. په منځ کې یو بله واقعه هم راله، هغه دا چې یو کس راولګېدو خپل تری مړ کړو، بیا دعوه په بل چا باندې وکړه. نو په منځ کې اوس هغه قصه پکې الله ذکر کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا او کله چې تاسو مړ کړو یو نفس، او کله چې تاسو مړ کړو یو نفس، مړ کړی خو یو کس و، یو کس مړ کړی خو ګوره د مجرم سره چې په جرم کې څوک هم شریک شي نو دې داسې لکه ده چې په خپله دا کار کړی. نو ځکه ورته الله وایي کله چې تاسو مړ کړو یو نفس فادارأتم فیها، نو مختلف شوي تاسو د هغه په باره کې، یا نو اختلاف وکړو تاسو د هغه په باره کې. والله مخرج ما کنتم تکتمون، او الله راویستونکی دی د هغه څه چې تاسو یې پټوئ. دوی اختلاف وکړو فادارأتم فیها. ادارأتم معنی ده چې تاسو اختلاف وکړو، په جنګ کې شوئ. هر یو وی چې ما نه دی او ما نه دی، اصل قاتل وی ما نه دی وجلی، بل وی ما نه دی وجلی. رب العالمین وی والله مخرج ما کنتم تکتمون، والله راویستونکی د هغه پټو خبرو دی چې تاسو پټولې. پټې خبرې دا وي که چې قاتل انکار کوي یا چاته چې پته ده چې او دې سړي وجلی دی خو هغه بیا هم غلی دی، الله وی زه خو به دا ټولې خبرې راوباسم او الله د دې راویستونکی و. دې کې زموږ دپاره یو لوی عبرت او درس دا آیت دا ټوټه هر وخت یاده ساته، والله مخرج ما کنتم تکتمون. تاسو چې څه پټوئ الله یې راښکاره کوونکی دی. اوس ستا مرضي ده چې ته په سینه کې دې څه پټ کړي دي، په زړه کې دې څه دي، د شپې په توره تیاره کې ته څه کې، کله چې د خلکو نه پناه شي ته څه کې، د هر څه ګورې الله به یو ورځ راښکاره کوي. نو ته په دې سوچ کې مه پرېږدې چې یاره بس په زړه کې دې څوک ته نه دی خبر، په سینه کې دې څوک ته نه دی خبر، پټ یې زه کوم د خلکو نه پناه څوک ته نه دی خبر. والله مخرج ما کنتم تکتمون، او الله راویستونکی دی هغه څه لره چې تاسو یې پټوئ. فقلنا اضربوه ببعضها، بس موږ ووایي چې تاسو ووهئ دا مړی په بعض حصه د دغې غوا. کذلک یحیی الله الموتى، دغه شان را ژوندي کوي الله مړو لره. ویریکم آیاته، او ښیي تاسو ته نښې د خپل قدرت. لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو د سوچ نه کار واخلئ. الله رب العزت ورته وي هسې مو غوا خو دوی حلاله کړه، د غوا کیسه پرون تېره شوې وه چې څنګه یې حلاله کړه. رب العالمین ورته وي چې اوس داسې کار وکوئ چې دا مړی د غوا په یو حصه باندې ووهئ، د غوا یو حصه راوالئ په دې مړي راکاږئ. نو داسې ویلی کېږي چې د غوا پتونې راواغستو په دې مړي راښکه او بس هغه پاسېدو خبرې شروع کړي. د هغې نه بعد بیا مړ شو. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی دوی په دې غوا پسې 40 کاله ګرځېدلي وو. دا غوا چې کله حلالوله نو بیا دا ورته میلاو شو د یو هلک سره، هغه په ډېره ګرانه خرڅه کړه. پرون موږ هغه تفصیل ذکر کړ.
نو دوی غوا حلاله کړه چې حلاله کړه دغه واقعه پکې راله فضربوه ببعض منها د غوا یو برخه دوی راواغسته او په دې مړي راښکوده فقام تشحب اوداجه دما هغه راپاڅېدو وینې ته بهیدې دغه شان کېناستو خلکو ته من قتلک ته چا وجلی وی قتلني فلان پلاني وجلی دغه شان نوم یې واغستو وی زه پلاني وجلی دا هغه دلیل دی ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه چې سوره بقره کې الله حسي دلایل ذکر کړي دي په دې خبره چې الله به مړي راپاسوي یو پکې دا دی نو ځکه ووایي کذلک یحیي الله الموتى دقه شان به الله مړي راژوندي کوي دا پکې بله فایده راووته که څوک تپوس کوي چې مړي به څنګه راژوندي کېږي الله وایي دغه شان راژوندي کېږي لکه دا مړی چې راپاسي ویریکم آیاته الله د قدرت دا نښې موږ ته ولې ښیي وی لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل استعمال کوئ سوچ او فکر وکړئ د رب العالمین د عقل د خاوندان ډېر خوښي هوښیار خلک د الله ډېر خوښي او بیا دا خبره ورسره یاده ساتئ د مخلوق هم هوښیار سړی خوښي نو عقل استعمالوئ سوچ کوئ فکر کوئ په دین کې هم په دنیا کې هم کم عقل سړی په دین کې هم تاواني دی او په دنیا کې هم تاواني دی اوس دا قصه موږ ته ذکر شوه خو که ته دې کې سوچ او فکر ونه کړې نو تا ته څه فایده واغسته خو بس یو ته به بیان هم کړي چا ته چې یاره داسې یو کس مړ و او بیا یې په غوا راښکه د هغه راژوندی شو خبره ختمه شو خو که سوچ او فکر پې وکړي ته به یو نتیجې ته ورسي چې او دې کې ګوره د الله قدرت راښکاره شو دې کې وګوره په دې خبره دلیل راښکاره شو چې الله به مړي راپاسوي په دې کې دا دي دې کې دا دي دې کې دا دي الله وایي لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ نو د عقل استعمالوئ په دین کې هم استعمالوئ په دین کې داسې استعمالوئ د دین په مقابله کې نه په دین باندې د پوهېدو دپاره عقل په دوو طریقو سره استعمالېږي لکه اوس یو سړی دا وایي چې یاره زما عقل دا وایي چې دا خبره به داسې نه وي د دین یو خبره پرې رد کوي موږ دا عقل استعمالول نه وایو دا خو ستا د عقل فاسد دی خراب دی ګډوډ دی چې د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږي عقل استعمالول مطلب دا دی چې ته په دې عقل سره د الله او د الله د رسول په خبرو کې سوچ وکړه پای کې فکر وکړه مطلب دا دی د عقل د استعمالول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخت شو زړونه ستاسو وروستو د دې نه وروستو د دې نه وروستو د دې نښې نه مړی الله را ژوندی کو او ښه صفه وي چې زه پلاني وجلی یم بیا هم هغوی انکار وکړو یعنې اوس دې ته سوچ کوه نو چې مړی راپاسي او په سړي ګوته کېږي چې ده وجلی یم هغه بیا مو ما نه دی وجلی او کوم چې د هغه ملګري وو د هغه ټولګی و هغه یو دی نه دی وجلی یو خو دا مطلب شو زړونه سختېده یو دا چې الله د دغه یهودو ته خبره کوي کوم چې د رسول وسلم په زمانه کې دي چې ګوره دا قسمه نښې الله راښکاره کړي دي ستاسو مشرانو کې داسې واقعات راغلي دي بیا هم ستاسو زړونه سخت دي د زړونو سختوالی څه ته وایي چې په سړي باندې د الله او د الله د رسول خبره اثر نه کوي دا بعض خلک وایي پلانې عالم او پلانې شیخ صاحب ډېر اوږد تفسیر کوي تفسیر اوږدېږي په دې چې اوس موږ دلته شروع وکړو چې د زړه سختوالی څه ته وایي د زړه د سختېدو اسباب د زړه د نرمېدو اسباب نو دا ځان له موضوع ده بیا دا خو که پکې درې څلور بیانونه سړی وکړي هم نه ختمېږي هر ځای کې داسې تفصیل کېدی شي لکه اوس د عقل خبره راغلې وه عقل څه ته وایي د عقل اقسام عقل ته نقصان څه رسوي عقل ته فایده څه ورکوي دا بیا بله موضوع شو نو که موږ داسې هر ټکي سره ودرېږو د هرې خبرې پوره تفصیل کوو نو دا تفسیر بیا په کلونو کې هم نه ختمېږي الله وایي زړونه بیا ستاسو د دې واقعې نه بعد څه شو سخت شو فهي كالحجارة أو أشد قسوة بس دا زړونه په شان د کاڼو شو یا زیات دي په سخوالي کې وإن من الحجارة او یقینا بعض د کاڼو نه دي لما يتفجر منه الأنهار
خامخا اغدي چی بیگی داغین ولی وإن منها لما يشقق او یقینا باز د کانو خامخا اغدی چی وچوی فيخرج منه الماء نروزی داغین وبا وإن منها او یقینا باز د دی کانونا لما يهبط من خشية الله خامخا غدی چی رارغڑی د وجی د یری د الله نا وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله بے خبر دا غسن چی تاسوی کوي. عنوان کمنگ دی آیت لور کنو آگه داده چی الحجارة الصماء الید من قلوب اليهود دا سخ کانی دا یهود دا زرونو نرم دی اللوی ثم قصد قلوبكم بیستاسو زرون سخ شو فهي كالحجارة ناغه پشان د کانی شو او اشد قسوه اللوی نا بلکې د کانی نم زیات سخ شو. ولی ځکه چې کانو کې درې خبرې دي. بعض هغه دي چې الله وی لما يتفجر منه الانهار دا غینه ولی روزي وبت بیږي نهرونه تی روزي وبت سمي تیز را رواني. وان منها لما يشقق بعض هغه دي چې ای کې چون راشي وچوي نو دا غینه وبره رواني چې نه چینی جوړی شي او ګودری تی جوړی شي. وان منها لما يهبط من خشيه الله او بعض کانی هغه دي چې د الله د یری نه راغړي نو دا کانی غوره شو دغه زړونو نه کله چې زړه سخت شي کنه او د الله دین په اثر نه کوي او دینداری ته اوزي نو د دنه کانی بیا غوره ده. موږ د سني شولې چې د زړه دي سخت لکه کانی نه کانی د الله نه یری کانی کیم چون راځي د کانی نم اوبره روانيږي. او ګوره دا د سوچ خبره ده د الله قدرت ته چې د کانو نه اوبره وباسي. تاسو ولیدلي زموږ طرفونو ته خو داسې مناظر ډېر مخې ته راځي سخت غر به وي کاڼی به وي هغې نه به اوبه راوځي د الله قدرت دی. نو د دغه سخت کاڼي نه اوبه راوځي دغه سخت کاڼي نه چینه راوځي دا سخت کاڼی راورغړي د الله د یرې نه خو د دغه سخت زړه انسان د سترګې نه چې ته اوښکه روانه نه شوه چېرته الله ته په سجده باندې را پرېنوتو چې ته الله د یرې نه په جړا نه شو چېرته زړه نرم نه شو الله ته نو د ده نه دا کاڼی ښه شو که دا مطلب دی چې الله وی او اشد قسوه بلکې د زړه ستاسو د دوی دا زړونه الله وی دا بیا د دې کاڼي نه هم زیات سخت شوي دي. الله قرآن کوي سورة الحشر کې لو انزلنا هذا القرآن على جبل که مونږ چېرته دا قرآن را لېږلی وی په یو غر باندې لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله نو دا غر به یریدونکی وی ریزه ریزه شوی به د الله د یرې نه. حالانکې غر څومره اوچت مخلوق دی څومره زورور مخلوق دی. قرآن که چېرته په دې غر رالیږلی شوی وی دی به داسې شوی په ما ورته یې څه اثر وکړو څنګه یې ته د قرآن سره ستا حالات ستا کیفیت ستا ایمان په دې جواب ته ورکولی شي. الله خبره د بني اسرائیلو کوي خو بار بار دې خبرې تکرار ته ضرورت نشتی چې د هر څه الله زموږ دپاره بیانوي. کله د مشرکانو باس رواني که نه مکې مشرکانو به داسې د بوتانو بندګي کوله غیر الله ته به یې چغې ولې دا مطلب نه دی چې صرف دغه خلکو خبره ختمه شو قرآن د هغوی دپاره مطلب دا دی چې څوک هم دغه کار کوي که په هر زمانه کې انجام به یې داسې لکه څنګه چې د هغوی د یهودو زړونه سخت شوي وو د کاڼي نه زیات سخ وو. دا په دې امت کې هم خلک شته چې د هغوی زړونه سخت شوي دي او د هله سختېږي لویه وجه ما تاسو ته ووایي که نه که په دې کې موږ لاړو د ځان له موضوع ده یو لویه وجه د زړونو د سختېدو دا ده چې انسان د وحي نه لرې پاتې شي هغه وحي چې هغې ته قرآن او حدیث ویلی کېږي چې څومره ته د دې نه لرې وي زړه به دې سخت او دا خو واضحه خبره ده. موږ چې کله د دې درسونو نه او دیني ماحول نه لږ لرې شو په زړه کې فرق راشي کېدای شي ستاسو فرق نه راځي تاسو به اوچتو مرتبو ووایئ خو زه خپله خبره کوم په زړه کې لازم فرق راشي چې څومره د دین سره ته تړلی شوی زړه به دې نرم وي یریږي به د الله نه او چې څومره د دین نه لرې کېږي دومره به دې زړه سختېږي. ښه
نو دا خبره یاد کوي یو سړی وي چې کاڼی څنګه د الله نه یریږي هر مخلوق د الله نه یریږي هر مخلوق د الله پاکي بیانوي الله ته سجده لګوي دا غرونه د الله پاکي بیانوي دا کاڼي د ونې الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده هر شی د الله پاکي بیانوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله تاسو نه پوهېږئ په هغې د هر مخلوق د عبادت خپله طریقه ده چې په هغې موږ نه پوهېږو لازم نه چې موږ ته وپته او د کجوري هغه تنه چې د رسول وسلم په جومات کې پرته وه او بیا منبر جوړ شو او رسول وسلم منبر ته وختو نو هغه جړلی نو دقه شان هر مخلوق چې دی هغه د الله پاکي بیانوي هغه د الله رب العزت نه یریږي خو دغه انسان دی چې د غوښې زړی دی کله دا دومره سخت شي چې د دې غرونو نه د دې کاڼو نه هم سخت شي وما الله بغافل عما تعملون یره ورکوي الله ورته چې ګوره زه غافله نه یم د هغه څه نه څه چې تاسو کوئ دې کې یره هم ده دې کې امید هم دی یره د بېدینو دپاره امید د دیندارو دپاره چې دا زه چې کومه دینداري کوم او کوم عبادت کوم الله مایني اوس څلورم مخالفت ذکر کیږي د دوی ما پرون دا خبره ذکر کړې وه چې اوس د یهودو خلاف ورزیانې بیانېږي دا اوس څلورمه خلاف ورزي ده چې دوی به د الله په کلام کې تحریف کوو د الله په کلام کې به ګوتې وهلې ها دا عیب چې کوم دی دا اوس چې کوم عیبونه بیانېږي دا د هغه یهودو عیبونه دي کوم چې د رسول وسلم په زمانه کې د دغوی عیبونه دي د غوا دا قصه دا خو پخوانۍ وه د ابتې د ورځې د خالي د ورځې مسله دا پخوانۍ وه دا چې اوس کومې روانې مسلې بیانېږي دا په دغه یهودو کې دي کوم چې د رسول وسلم په زمانه کې دي ورسره دا خبره هم بیانېږي د اول نه یاده کړه چې پر روان ایتونو پوه شي یهودو کې درې ډلې وي کوم یهود چې مدینه کې وو هغوی کې درې ډلې وي یوه ډله مولیانو او د ټول نه لوی خباثت دوی کړی دی ځکه دا خبره یاده کوي که نه چې عالم او مولا کله ګمراه شي که نه نو دې ته بیانې کوي وجه دا دی چې د ده خبره خلک اوري د به دې شاته خلک ډېر او چې کله عالم او مولا په نیغه لار رواني که نه نو لویه فایدت معاشرې او قوم ته رسي نو اولنۍ ډله دوی کې د مولیانو وه چې هغوی د الله په کتابونو کې تحریفات کړي الله په کتاب کې ګوتې وهلي دا خو عوامو نشوه کولی دویمه ډله په دوی کې هغه منافقانو او ما د سورې بقرې په اول سر کې دا خبره ذکر کړې چې مدینه کې دوه قسمه منافقانو کم مسلمانانو کې څنګه منافقان پیدا کی مشرکانو کې منافقان او په یهودو کې منافقان د مشرکانو د منافقانو باس مخکې تیر شوی اوس د یهودو د منافقانو باس هم کیږي په دوی کې منافقانو چې ظاهره کې به وي موږ ایمان راوړی دی درېیمه ډله په دوی کې عوام انپړ خلک نو په دې روانو ایتونو کې دغه درېیوانو ډلو ذکر کیږي افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي ستاسو په خبره وقد كان فريق منهم او حال دا چې و یو ډله د دوی نه يسمعون كلام الله چې اورېدې به یې خبرې د الله ثم يحرفونه بیا به یې بدلولې هغه یا بیا به یې بدلولې معنی د هغې من بعد ما عقلوا وروستو د دې نه چې پوهه به شو په معنی د هغې وهم يعلمون او دوی پوهېدل دا اولنۍ ډله ده ډله د چا ده د مولیانو په دې آیت کې الله د مؤمنانو تمه ختمه کړه افتطمعون ان یؤمنوا لکم ستاسو څه تمه ده چې یهود به ستاسو په دې خبرو باندې ایمان راوړي په مدینه کې یهود اوسېدو د مسلمانانو سره یو ځای
نو د مسلمانانو لوی کوشش او لوی امید چې دا خلک ایمان راوړي. الله دلته وی دا دومره سخت کافران دي که نه، او دوی تاسو سره دومره بغض لري چې دوی ستاسو دا خبرې نه مني. حال خو د دوی وی نه که نه، دوی به څنګه ایمان راوړي؟ الله وی په دوی کې یو ډله وقد کان فریق منهم. د الله د عدل او انصاف ته وګوره، داسې نه وایي چې ټول داسې. حق ته به حق وی، باطل ته به باطل وی، که مخامخ هر څوک عدل او انصاف به نه پرېږدي. الله وی یو ډله و په دوی کې یسمعون کلام الله، اورېدې به خبرې د الله. خبرې د الله یعنی تورات یې اورېدلی، دغه شان قرآن یې اورېدلی دی، دا ټولې خبرې د الله دي. هر آسماني کتاب چې دی د الله حقیقي خبرې دی، حقیقي الله کړي دي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. کلام په عربۍ کې خبرو ته وایي، نو دې معنی به سړی څه بدلوي رابدلوي. یسمعون کلام الله، اورېدې به خبرې د الله. ثم یحرفون، بیا به پکې تحریف کو. او تحریف په دوه قسمه، یو خبرې معنی بدلول او یو خبره بالکل بدلول، الفاظ بدلول. ما نږدې ورځو کې په دې خبره کړې، د تېر شوي درسونه. من بعد ما عقلوه، وروستو د دې نه چې په دې خبره به پوه شوي وو. لکه اوس یو سړی دی که هغه تحریف وکړي، معنی بدله کړي، یاره سړی وایي جاهل دی، پوه شوی نه دی. نه نه، الله وایي په دې خبره باندې ښه پوه شوي دي. معنی ده چې دا کار یې ښه قصدن کړی دی. وهم یعلمون، او دوی ته پته وه. دوی ته د څه پته وه؟ دوی ته پته وه چې دا موږ چې کوم کار کوو دا غلط کار دی. دغه شان او دوی ته پته وه چې معنی داسې نه دی لکه څنګه چې موږ بیانوو، یا او دوی ته پته وه چې دا ټکی داسې نه دی لکه څنګه چې موږ بیانوو، دا ټکی داسې دی. لوی ظالمان دي. د یهودو دا مولیان نه دي، احبار. د دوی په باره کې به راشم د دویمه سپاره کې سوره بقره کې الله وی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې د خپل زامن پیژني چې او دا زمانه پیدا دي. داسې دوی دا پیغمبر پیژني، او دغه شان دوی دا قرآن پیژني، خو بیا هم دوی تحریف کړی دی. لکه هسې یو مثال پې واله، په تورات کې ګورې یو دا تحریف شوی دی. په تورات کې دا خبره وه چې آخریني نبي چې به کوم راځي د هغه به سترګو رنګ توري. دوی هغه بدل کړی دی، د هغه سترګې به شینې. په هغې تورات کې د نه دا دي چې اخره زمانه کې چې به کوم نبي راځي، رسول راځي، هغه به نه دنګي نه به چیتي. دوی په تورات کې د هغې په ځای لیکلي دي هغه به دنګي، او د هغه ویښته به داسې هر څه ورله بدل کړي دي. نو بیا به دا امیون چې کوم دي، دا امپړ، دا به رالو په دې مولیانو پسې. چېرې دا خو مولیان دي په تورات باندې پوهه دي. نو دوی ته به وی دلته یو کس را پیدا شوی دی، وی چې زه د الله پیغمبر یم. نو دې تورات کې چې د آخري پیغمبر کوم صفات دي تاسو راته بیان کړي. صفات چې به ته بیان کړو، دوی چې پیغمبر ته وکړو، تو خدا نه دی. دا پیسې ما یو مثال درکړو. او دا خبره عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم کړې ده. هغه وی د قریشو بعض کسان د مکې نه رالو مدینې ته، رالو په دې یهودو پسې. وی اتجدون فی التورات نبیا امیا، په تورات کې د دغه نبي ذکر شته چې هغه به امي، په امیانو کې به راځي، او خیرني نبي به هغه ورته یا ذکر شته. ذکر یې دا دی چې هغه به نجده طویلا ازرق، ابه دنګي، سترګې به یې تکې شنې او داسې به یې، او دغه به. قریش وغیرې داسې کېناستو چې لیس هذا منا، نو هغه کې خو دا صفات نشته. کم کس چې په قریشو کې دی او دا دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم، هغه کې خو دا صفات نشته کوم چې تاسو بیانوئ. او تاسو خو مولیان یې، ځکه ما تاسو ته وایي چې مولا کله بېلارې شي که نه، نو دی دومره لویه تباهي کوي چې تپوس یې مه کوه. دا خو اوس عوام دي، امپړ دي، راغلي دي تپوس کوي، خو دوی تحریف کړی دی. من بعد ما عقلو، وروسته دې نه چې حقیقت ورته معلوم شوی دی، نو دوی په دې ګوتې وهلې دي. اوس بله ډله هغه به ذکر کېږي،
او د دوی د تحریف دا مسله به انشاءالله په نورو ځایونو کې هم راشي، په هغې به مثالونه بیانېږي. دا اوس منافقان دي په دوی کې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې دوی یو ځای شي د مؤمنانو سره، قالوا وی دوی آمنا من ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَا بعضهم إِلَى بعض او کله چې جدا شي یا بیل شي باز د دوی د بازو سره، قالوا نو هغوی ورته وی اتحدثونهم ایا تاسو بیانوئ دې مؤمنانو ته بما فتح الله علیکم هغه څه چې الله راکولاو کړي دي په تاسو باندې، لیحاجوکم به عند ربکم انجام دا دی چې دوی به جګړې کوي تاسو سره په نزد رب ستاسو. افلا تعقلون ای نو تاسو عقل نه لرئ. دا اوس دویمه ډله د منافقان. دوی چې به کله د مؤمنانو سره ملاو شو، قالو آمنا موږ خو ایمان راوړی، موږ ستاسو دا نبي منو. د دې تذکره خو په تورات کې هم ده، او داسې کم عقلان دي په ځان حجت قایموي. ښه د دې تذکره وي تورات کې هم راغلې ده. نه تورات کې ښه باقاعده دا شتي چې مکه کې به یې او مدینې ته به ځي او داسې صفات دا شتي. دا بلکل وإذا خلا بعضهم إلى بعض، او بیا چې بعض د بعض سره جدا شو، د رسول صلی الله د مجلس نه ووتو او بهر ته به لاړو، د یو بل سره به ملاو شو، خصوصا د مشرانو خواله به ورلو. نو هغوی به ورته بیا وی اتباع شئ، دا خبرې دوی ته مه کوئ. اتحدثونهم بما فتح الله علیکم ایا تاسو مؤمنان خبروئ د هغه علم نه چې الله راکولاو کړی ده په تاسو باندې، بما فتح الله علیکم. داسې راځي یو روایت کې وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، د هغې نه بعد علي رضی الله عنه په دوی پسې لېږلی او په یهودو پسې، او ورته یې ویلي وي تاسو چې کومې خبرې کوئ نو دا سر ته ورسوئ. تاسو وایئ چې او د دې پیغمبر تذکره زموږ کتابونو کې هم دا او دی داسې دی او داسې دی او دغه دی او رښتینی دی، نو دا خبرې ور سر ته ورسوئ. نو غوسه شو مشران یې، وایي دې محمد صلی الله علیه وسلم ته دا کیسې چا کړي دي؟ نو هغه چې دوی کې کوم منافقان وو هغوی دا خبرې کړي دي. نو بیا غوسه شو، ها تاسو دوی ته هغه خبرې بیانوئ چې الله په تاسو راکولاو کړي دي. لیحاجوکم به عند ربکم انجام به سره وځي تاسو ته خبر یې د قیامت په ورځ به سره بیا د الله په مخ کې جګړه کوي چې تاسو وایئ چې د دې پیغمبر صفات شته، نو بیا به څه جواب ورکوئ؟ کور دومره پوه خلک وو. د آخرت نه آخرت یې مخې ته دی، الله ته مخامخ کېدی هم مخې ته دي، خو چې زړه کله سخت شي که نه د زړونو خبره اوس وشوه که زړه چې کله سخت شي بیا دا سړي له فایده نه ورکوي. ولې په دې مسلمانانو کې داسې نشته چې هغوی په آخرت باندې ایمان دی، په الله ایمان دی، په انبیاو ایمان دی، او بیا هم د الله خبره نه مني. شته که نشته به شته که نه. وجه څه ده؟ د زړونو سخوالی. افلا تعقلون بیا به ورته غوسه شو، تاسو سوچ نه کوئ، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. په یو روایت کې داسې هم راځي وایي کله چې دوی دا خبرې وکړې که نه چې د نن نه بعد به دا قسمه خبرې د مسلمانانو په مخ کې نه کوئ، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده. چې هغه ته دا خبره ورسېده نو رسول صلی الله علیه وسلم دا وی د مدینې منځ ته ګیر چاپېره کوي څه خبره نه ده، د مدینې منځ ته به صرف مؤمنان په موږ پسې راځي، نور به څوک نه راځي. نو بیا دوی مشوره وکړه، کېناستو په دې باندې بحث وکړو. دا تفصیل به هم راشي سورت ال عمران. دوی بیا بحث وکړو چې اوس څه وکړو؟ نو ورته یې بیا داسې کار کوئ چې سهار چې کله تاسو مدینې ته ځئ نو وایئ موږ مسلمانان یو، مازدیګر چې راځئ وایئ موږ کافران یو. نو د هغې به یو فایده دا شي چې یو خو به تاسو مدینې ته هم ورننوځئ، د دوی په مجلسونو کې به کښېنئ، جاسوسي به کوئ، موږ ته پته لګي چې څه کوي دوی او څه نه کوي. دویمه فایده به یې دا شي چې کوم نوي خلک مسلمانېږي هغه به واپس شي د اسلام نه، چې وګوره د یهودو سره خو لوی علم دی، نو دوی چې سحر مسلمانان شو د شپې کافران کېږي
کیدای شي په دې دین کې څه عیب او نقصان دا چلول بیا دوی شروع کړو دې ظالمان نو الله دې نه بعد وایي اولا يعلمون اي نه پوهېږي دا یهود ان الله يعلم چې یقینا الله پوه دی ما يسرون وما يعلنون پوهېږي په هغه څه چې دوی یې پټوي او په هغه څه چې دوی یې ښکاره کوي الله اکبر الله وایي دوی چې دا پټې پټې مشورې کوي او چې سهار به ځان ته مسلمانان وایي او د شپې به کافران یو یا دوی چې په خوله باندې وایي چې موږ ایمان راوړی دی بیا په خپلو مجلسونو کې وایي چې موږ نه دی راوړی یا دوی چې د خپلو کشرانو ته وایي چې د مؤمنانو په مخ کې دا خبرې مه کوئ د قیامت پر ورځ به سره بیا د الله په مخ کې باس کړي تورات به درپسې راوالي وي به چې دې تورات کې نه تاسو نه الله وایي نو دا خبرې که دوی د دې مؤمنانو نه پټې کړي نو زما نه خو یې نشي پټولی الله نه به یې څنګه پټوي الله ته خو پته ده د هغه څه چې دوی یې راښکاره کوي او الله ته پته ده د هغه څه چې دوی یې پټوي درېیمه ډله په دوی کې د انپړو ده ومنهم امیون او په دوی کې انپړه دي یا او بعض د دوی نه انپړه دي لا يعلمون الكتاب چې نه پوهېږي په کتاب الا امانی مگر روان دي په ارمانونو پسې وان هم الا یظنون او نه دي دوی مگر ګمانونه کوي دا دویمه ډله ده الامیون امیون دا جمع د امی ده امی او عرب امی هغه چاته وایي الذي لا يقرأ ولا یکتب چې نه لیکل کولی شي نه لوستل کولی شي نسبت مور ته کیږي الام نو دی داسې جاهل دی او داسې ناپوهه دی لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتی نو ځکه نسبت ته کیږي چا ویلي دي وی نسبت امت ته کیږي الامه هغې ته نسبت کیږي نو امي ورته ویله کیږي معنی دا چې د امت عام سړی موږ چې ورته عوام وایو د امت عام سړی عوام خاص نه چا دا خبره کړې ده بیا دا فایده یاده کوي ګوره کله داسې کیږي چې انسان په یو اعتبار سره انپړي په بل اعتبار سره پوهوي او هغه داسې لکه اوس یو سړی دی د علم او د پوهې په یو باب کې پوهه دی بل طرف ته نه دی پوهه لکه ډاکټر دی په طب کې دی په ډاکټرۍ کې دی پوهه دی په انجینرۍ کې دی جاهل دی نو دی په یو اعتبار سره پوهه دی بل اعتبار سره نه دی پوهه ها یو سړی دی هغه دنیوي علومو باندې پوهه دی په دې باب کې دی پوهه دی د علم په باب کې دی انپړ دی دی نه دی پوهه نو انپړ کله داسي چې هغه په هر څه کې انپړ دی او کله دا چې په اعتبار د یو علم دی څه دی انپړ دی د یو فن د یو باب د یو موضوع هغه دی انپړ دی ومنهم امیون الله وی بعض په دوی کې انپړ دي امیون دي عوام دي جهل پکې دی علم ورسره نشتی لا يعلمون الكتاب التورات نه خبر هم نه دي نو ځکه خو یې ورته عامي ووي که نه او ځکه خو یې ورته امي ووي چې په کتاب باندې نه پوهېږي نو دې نه دا مسله راووته چې څوک هم په قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي هغه انپړ دی امي دی اگر که دی په انګلیش او په ډاکټرۍ او په انجینرۍ او په ساینس او په بل څه او په بل څه هر څه چې پوهېږي دی امي دی لا يعلمون الكتاب الله وی علم د کتاب اوس نشي کتاب د مراد تورات الا امانی مگر ارمانونه دي ارمانونو پسې روان دي بس امانی ته کې
د دې په عربي کې درې مطلبه دي. الا امانی، یو مطلب دا دی چې نه دي پوهه په کتاب باندې سوای د قرت کولو نه، سوای د قرت کولو نه. الله اکبر، سوای د قرت کولو. دا خبره ګوره ډېره د سوچ خبره ده. مطلب دا چې دوی له نور څه نه ورځي، خو تورات کولاو کې ولولي، نور پې پوهه نه دي. او داسې شتي زموږ په دې امت کې که نشته؟ لا دا چې پې پوهېږي چې وایي نو دې ځان ته څه وایي، هغه په کوم دي درېیمه مرتبه کې هغه دی چې هغه لوستل ولم نه ورځي. یو خو هغه دی چې لوستل ولم ورځي او پوهه ده. دویم هغه دی چې صرف یې لولي نور پوهه پې نه دی. درېیم هغه دی چې نه یې لوستلی شي او نه پې پوهه دی. دا بیا په ټولو کې کمزور او بدتر دی. الله وایي دوی صرف تلاوتونه کوي بس. بعض خلک دا وایي دې نه فایده راووته چې ما په خپل زوی باندې علم وکړو. څنګه علم دې پې وکړو؟ نه قاري صاحب راځي، بس موږ ته ګټ علم دا ښکاري. قاري صاحب سره قرآن وایي. ګوره قرآن لوستل او د لوستلو زده کول دا د علم یو قسم دی، پوره علم نه دی. دې صرف پوهه په دې شو، دا علم چې کوم دته میلاو شو هغه په یو خاص موضوع کې، او هغه دا چې دې قرآن لوستلی شي یا دته ورسره یاد شو، بس نور دې پوهه پې نه دی. نو قرآن لوستل یادول غټه فایده به تعالی هله درکوي چې کله ته پوه خو شي که نه چې ته څه وې. صحیح ده، تا ته به اجر د قرت میلاویږي، اجر د محنت به تا ته میلاویږي. خو هغه لوی مقصد چې د کوم دپاره قرآن رالیږلی شوی دی، هغه قرآن کې سوچ او فکر کول هغه ته نشي کولی. که نه کولی شي؟ که څوک وایي زه کولی شم، دا ګز او دا میدان چې نه پوهېږي په قرآن، زه ورته قرآن کولاومه او په یو آیت ورته ګوته ایږدمه چې دا ولوله دی دې ولولي ځه، او بیا ورته وایم چې دې څه مطلب دی. بلکې دا ورسره زیاته کا کیدای شي ترجمه ولم ورځي، بیا به هم نه یې پوهه. لکه چې لفظي ترجمه دا ځان له یو خبره ده، په آیت باندې پوهېده دا ځان له مسله ده. نو صرف تلاوتونو پورې خبره مه بندوئ چې ته صرف په تلاوت پورې نښتی یا صرف په یادولو پورې نښتی. کوشش دا وکړه چې د یادولو سره د تلاوت سره ځان پې پوهه کړي، هغه به دله فایده درکړي. او لکه څنګه چې یو روایت کې هم داسې راځي چې بعض خلک هغه دي چې قرآن لولي او قرآن پې لعنت وایي. قرآن لولي او قرآن پې لعنت وایي. الله اکبر. همدل لوستل ورځي که نه ورځي؟ ورځي ولا. او عمل نشتی، پوهه نشتی، ایمان هغه شان نشتی، قرآن پې لعنت وایي. دا ډېره د یېرې خبره ده. نو کوشش دا کوئ چې په قرآن باندې ځان پوهه کوي. دوی مطلب دا دی امانی دروغو ته ویلی کېږي. امانی په عربي کې دروغو ته ویلی کېږي. یعنی دغه انپړو ته کتاب نه دی معلوم، څو ته معلوم دي؟ د دروغو قصې کوي لګیا دي. او درېیمه معنا امانی ارزوګانو ته م وایي، ارمانونو ته وایي. یعنی نور څه ورسره نشتی، صرف په ارمانونو پسې روان دي. دعوی کوي غټې غټې، د دروغو خبرې دي هغه بیانوي، منګه داسې او منګه داسې او منګ هغه خلک او منګ له به الله دا راکړي او منګ له به دغه راکړي، صرف ارمانونه دي، اخو علم نشتی. نو دې کې زموږ دپاره دا لویه فایده ده چې صرف په ارمانونو او امیدونو ته ډډې نه لګې، عمل به کې. یهودو به وایي که نه موږ د الله خاص خلک یو او جنت صرف د یهودو دپاره دی، او موږ که جهنم ته لاړ شو یو څو ورځو دپاره یو بیا به راوځو، او موږ د الله زامن یو او موږ الله ته نږدې یو او جنت ته به صرف یهودی ځي. دا ټول پالتو د دروغو ارمانونه دي، ځکه چې په علم خو نه دي بنا. نو په دې مسلمانانو کې هم بعض داسې دي، زموږ پلار داسې و، زموږ نیکه داسې و، او زما بچی داسې دی، او موږ ټول جی ټول کورنۍ وي دینداره او دې ته پراته او موږ داسې او موږ دا صرف قصې کوه. نو ځکه صفت د یهودو په انپړو کې و چې هغوی د دروغو دې قصو ته او داستانونو ته
او د دروغو دی تاریخ ته پراته وو. نو دا کومه ډله ده؟ اوکې توجه ساته درس ته. دا عوام دي انپړ، د دوی درې کاره دي. څه دروغ وایي، صرف تلاوتونه کوي او ارزوګانې او ارمانونه یې دي هغې پسې روان دي چې د هغې هېڅ حقیقت نشته. ځکه الله وایي انهم الا یظنون، نه دي دوی مګر وانهم الا یظنون، نه دي دوی مګر صرف ګمانونه کوي، نور په دې سره څه دلیل نشته چې دوی دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بس تبعی داغه کسانو لره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. دا اوس هغه ډلې ده مولیان دي، لیکي کتاب په خپلو لاسونو. ثم يقولون هذا من عند الله، بیا وی خلکو ته دا د طرف د الله نه دی. لیشتروا به ثمنا قلیلا، د دې دپاره چې واخلي په هغې باندې پیسې لګي. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، بس تبعی د دوی لره د وجې د هغه څه نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی. وویل لهم مما یکسبون، او تبعی د دوی لره د هغه څه د لاسه چې څه دوی ګټلي دي یا ګټي یې. دا دوی کې اوس د مولیانو کار دی، لیکي کتاب په لاسونو خپلو. او دلته یو سړی دا هم ویلی شي چې لیکلو کې څه چل دی؟ ولې دا قرآن لیکلی شوی نه دی؟ بارک الله فیک. دلته لیکلو مطلب دا دی چې د ځان نه خبرې لیکي، د الله خبرې که لیکلی کېږي دې کې خو حرج نشته. او دا مصحف چې موږ سره دی دا لیکلی شوي دي که نه، خو دوی لیکي په لاسونو خپلو. مطلب دا چې د خپل طرف نه لیکي، د خپل ځان نه لیکي. نو فویل تبعی د دوی دپاره. ویل په عربۍ کې د عذاب دپاره هم استعمالیږي، او دغه شان وعید هم دی چې د داسې کس دپاره تبعی ده. او یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ویل واد فی جهنم، دا ویل په جهنم کې یو کنده ده. یهوی فیه الکافر 40 خریفا، کافر چې کله دې ته به غذار کړی شي نو 40 کاله به غورځېږي روان بی، نو 40 کاله بعد به بیا هغه لاندې ویښ ته ورسي. دا یو کنده ده په جهنم کې، دې ته ویل ویلی کېږي. نو الله وایي د دغه خلکو دپاره دغه کنده ده یا تبعی ده. یوازې دا خباست خو نه دی چې کتاب یې ولیکو په خپلو لاسونو، دې جرأت ته یې ګوره. ثم یقولون هذا من عند الله، بیا به ویوي دا خبرې د چا د طرف نه دي؟ د الله د طرف نه دي. الله اکبر. چې د زړه نه کله یره وځي که نه، انسان هر څه کولی شي. او چې زړه کله سخت شي نو سړی هر څه کولی شي. یعنی په مخلوق باندې ته دروغ نشي جوړولی، دا لویه ګناه ده. په الله باندې دروغ جوړول، او بیا داسې دروغ جوړول نه، دروغ جوړول داسې دي چې د الله هغه کتاب راغلي او د هغې نه باز ټکي لرې کوي او خپل پکې نور لګوي. وایي دا د الله طرف نه دي. ولې دوی دا وایي چې دا د الله طرف نه دي؟ جواب دا دی چې د هغه وخته پورې کاروبار نه چلېږي چې څو پورې داسې ونه وایي. دا په دې امت کې هم شتي بعض ګمراهان چې ځان ته مولیان وایي، هغوی هم د الله په دې دین کې ټانکې مانکې لګوي، د ځان نه پکې قصې جوړوي او نسبت یې دین ته کوي. عوامو ته دا ښکاره کوي چې دا خو د الله دین دی. نو دا بعض عوام وایي موږ د چا ومنو، هغه هم وایي چې دا داسې دین کې دی، بل هم وایي چې دین کې دي. نو ستا څه خیال دی چې دا بدعتي او ګمراه مولوي صاحب به تا ته په خپله وایي چې دا زه چې څه بیانو دا په دین کې نشتي؟ خو دا به ته هم لږ محنت او کوشش وکړې، معلومات به وکړي چې دا کومه خبره چې دی کوي د دې څه اصل شتي په دین کې که نه، څه دلیل ورسره شتي که نه، د هغې نه بعد بیا تا ته پته ولګي.
ها دریم خباست ته وګوره لیشترو به ثمنا قلیلا د دې لپاره چې دنیا پې وګټي. او دا خبره موږ مخکې ذکر کړې وه چې د یهودو په مولیانو کې دا مرض و. څه مرض پکې و؟ بارک الله فیک. یهودو په مولیانو کې دا مرض و چې دین به خرڅوو په مقابله کې به دنیا بسته. دا د دوی کاروبار دی. نو دې آیت کې دوی څو کارونه ذکر شو؟ کم لیکل کوي، بیا وایي چې دا د الله طرف نه دي، بیا خرڅوي په دنیا. نو ځکه وګوره دا ویل ټکی 3 پیرې راغلی دی آیت کې. تباهي د هغه کسانو لره چې کتابونه لیکي د خپل طرف نه، بیا تباهي د دوی دپاره مما کتبت ایدیهم، د هغه څه د لاسه چې د دوی لاسونو لیکلي دي. بیا تباهي د دوی لره مما یکسبون، د هغه څه د لاسه چې دوی ګټلي دي. 3 پیرې الله وایي د دوی دپاره تباهي ده. اوس الله رب العزت د تیر شوي آیت کې ووایي که نه چې دوی روان دي په څه پسې؟ عوام هغه په ارمانونو پسې روان دي. د دوی یو ارمان بې دلیله، یو ارزو ذکر کیږي. ګوره یو دعوه بې دلیله. وقالوا وایي دوی لن تمسنا النار، هیڅ چرې نه به رارسي موږ ته اور الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې شمارلی شوي. قل ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا، ایا تاسو نیولی دی د الله سره لوز؟ فلن یخلف الله عهدا، نو بیا خو هیڅ چیرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز نه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلکې تاسو وایئ په الله باندې هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ. دا اوس د دوی هغه اماني دي چې د تېر شوي آیت کې ذکر وشو. لن تمسنا النار، هیڅ چرې به موږ ته اور نه رارسي الا ایاما معدوده، مګر یو څو ورځې به رارسي. نو 2 خبرې به دوی کولې. یو به یې دا وي، بعضو یهودو به وي موږ به جهنم ته صرف 40 ورځو له ځو، بیا به جنت ته ځو. 40 ورځو له موږ په دې ځو ځکه چې 40 ورځې وایي دا غسقي بندګي شوې وه. بعضو پکې دا وي لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا قول نقل دی، امام ابن هشام په سیرت کې راوړی دی. وی یهودو به وي چې د دنیا 1000 کاله شوي دي. دنیا چې الله جوړه کړې ده 1000 کاله شوي، په دې څه دلیل نشته، د هغوی خبره ده. او په دې کې خو زموږ نه وي کوتاهیانې شوي دي، دا خو هغوی منلی چې زموږ نه ګولونه شوي دي. نور موږ ښه خلک یو، خو لازم کمې زیاتې کېږي. نو 1000 کاله د دې دنیا ژوند دی، 1000 کاله 1000 کاله بعد به دنیا ختمیږي. 1000 کاله د دنیا ژوند دی، په هرو 1000 کلونو پسې 1 ورځ د عذاب ده زموږ دپاره. نو ټولې څو ورځې شو؟ 2 ورځې. نو موږ به جهنم ته صرف څو ورځو له ځو؟ 2 ورځو له ځو. حدیث کې راځي، په صحیح بخاري کې مشته، نورو کتابونو کې هم دی، کله چې د خیبر یهودو رسول صلی الله علیه وسلم له خوراک تیار کو، خصوصا هغه زنانه، هغه یهودی زنانه، او هغې ګډه لال کړی و، په هغه ګډ کې زهر اچولی. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا د هغوی نه تپوس وکړو ستاسو پلار څوک دی؟ ډېر تپوسونه یې ترې کړي. هغوی زموږ مشر پلانی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته دروغ هم ووایي، ستاسو پلار پلانی دی. هغوی او دا خبره ستاسې وي. بیا یې تپوس وکړو جهنم والا څوک دي؟ هغو ته نکونو فیها مده یسیره، موږ به پکې یو، خو لږ وخت به یو، بیا به موږ راوځو، تاسو به شاته پاتې شئ. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اخسئوا فیها، کورې شئ دغه جهنم کې، والله لا نخلفکم فیها ابدا، موږ هیڅ چېرې په تاسو پسې شاته په جهنم کې پاتې کېدونکي نه یو. بیا یې ته تپوس وکړو، هل جعلتم في هذه الشاة سمه، په
په دې ګډ کې تاسو زهر اچولي و که نه و؟ هغه ووایي نعم موږ په دې کې زهر اچولي و. نو ورته ویې څه شي تاسو مجبوره کړئ چې ما ته په غوښه کې زهر اچول؟ هغه ورته ویې موږ کتل، موږ وی که ته دروغجنې نو الله به موږ تا نه دمه کړي، مړه به شي، خبره به دې ختمه شي، او که ته رښتینی یې نو دا به تاله نقصان نه درکوي. ښه دا هر څه دوی یعنې مخامخ ولیدو او دا هم ولیدو چې نقصان یې وله ور نه کو، په خپله غوښې رسول وسلم ته وایي ما کې زهر دی، ایمان یې پرانه و. دا دومره حسدګر خلک و، دوی حسد ذکر کېږي روانو ایتونو کې ګوره. یو روایت کې داسې هم راځي چې یهودو د رسول وسلم سره په څه خبره کې باس واړو، نو رسول وسلم ته یې وویل موږ به صرف 40 ورځې په جهنم کې یو بس، د هغې نه بعد به بل یو قوم په موږ پسې شاته پاتې شي، موږ به ترې راوځو. او اشاره مؤمنانو ته وکړه چې دا دي. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دې طرف ته اشاره وکړه، وی زما دې په هغه الله قسم کوم الله چې پیدا کړی، بل انتم خالدون مخلدون، تاسو به همیشه په جهنم کې پاتې کیږئ او په تاسو پسې شاته موږ پاتې کېدو والا نه یو. الله رب العزت بیا دا آیت راولیکو، وی دوی دا دعوه کوي چې موږ به یو څو ورځې یو، د الله څه خوږې خبرې دي، څه ناشنا رد دی، داسې ونه وي چې دروغ وایي. ای دروغجنو، ګنې الله داسې وویلی شوه چې دا خو دروغ دي، ما کله ویلي دي. نه نه، وی ته د دوی نه سوال وکړه چې الله تاسو سره په دې خبره لوظ کړی دی چې تاسو به صرف 40 ورځې یا 7 ورځې په جهنم کې بیا به راوځئ. نو که دوی ووایي چې آو، نو بیا به ورته څه وایي؟ دلیل راوړه. خو دوی سره نشته، هیڅ سختي بد اخلاقۍ ته ضرورت نشته. ښه په ارام ورته ووایه الله لوظ کړی دی. که الله در سره لوظ کړی نو بیا خو یقیني ده، ځکه چې الله د خپلې خبرې خلاف ورزي نه کوي. خو دا به دوی ثابتوي څنګه چې الله لوظ کړی دی. خبره پاتې شو. نو چې پاتې شوه، الله وی ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، دلته ام په معنی ده بلکې حقیقت دا دی چې تاسو وایئ په الله پسې هغه څه چې تاسو ته پته نشته. پته نشته مطلب څه دی؟ یعنی دلیل پې در سره نشته، دروغ وایئ، تاسو په الله باندې دروغ جوړوئ. اوس الله هغه مسله حل کړه چې دا جنت ته به څوک ځي، جهنم ته به څوک ځي. الله اکبر. را به شي په سورة النساء کې هلته الله څه ناشنا خبره کړې ده، وی لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. خبره ای مسلمانانو نه ستاسو د ارمانونو او د دعوو ده، او نه د اهل کتابو د ارمانونو او د دعوو ده. من یعمل سوءا یجز به ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى. چا چې بد عمل وکړو بدله به ورته میلاویږي، چا چې ښه عمل وکړو جنت ته به ځي. خبره د دعوو نه ده، خبره د عمل ده. دا چې خپلې په خپل باندې اچولې او تشې دعوې کې چې زه داسې یم او زه دغه یم، الله وایي خبره دا نه ده. بله داسې نه ده. بلا من کسب سیئه، داسې نه ده بلکې چا چې وکړه ګناه، واحاطت به خطیئته، او راګیر کړو د لره ګناه د ده، فاولئک اصحاب النار، نو هم دا کسان اور والدي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه یي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک، اولئک اصحاب الجنه، هم دغه کسان جنتیان دي، هم فیها خالدون،
دوی به په دغه جنت کې همیشه وي. اوس خبره ختمه شو. دعوی ماوی نه دي، بلا الله وی داسې نه ده، بلکې اصل خبره دا ده من کسب سیئه، چا چې وکړه ګناه یا ویې ګټله ګناه، واحاطت به خطیئته، او دی ګناه دی راګیر کو. راګیر کو مطلب دا دی چې د مرګه پورې دی په دغه ګناه کې اخته و، دې ته خلاص نه شو. دا مطلب د ګناه راګیرول، او په دې کې دی مړ شو، نو دی جهنمی شو. هم فیها خالدون، دوی به همیشه په جهنم کې. و دلته یو سوال زړه ته راځي، استاد زلمو ته ګوره که راغلی، بارک الله فیک، ګناهګار موحد خو به روځي د جهنم نه. نو څنګه دلته الله دا خبره وکړه چې یو سړي ګناه وکړه او راګیر کو، بیا ګناه تر دې چې مړ شو دی به همیشه په جهنم کې. نو دلته دا مسله یاده کوي السیئه، دلته د ګناه نه مراد دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی دلته مراد شرک دی، کفر دی. یو سړی دی په شرک او په کفر کې اخته شو، لکه څنګه شرک چې د مکې د مشرکانو د مدینې د مشرکانو، یا کفر یو کو په شان د کفر د اهل کتاب، او بیا دی ګناه دی راګیر کو، د مرګه پورې توبې ترې ونه ویسته او په دغې کې مړ شو، دی همیشه جهنمي دی، دی همیشه جهنمي دی. ښه، چا داسې ویلي دي که موږ ته عامه ګناه مراد والو، یو سړی دی ګناه کوي، او دلته خو دا نشتي په دې آیت کې خو الله نه دي ویلي چې شرک کوي، خو موږ به د دې آیت ته ترجمه دقې شان ووایو، بیا به یې وضاحت وکړو په بلې طریقې سره. ګینې آیت واضح دی، عبدالله بن عباس ولته مراد شرک دی. یو سړی دی ګناهونه کول، ګناهونو راګیر کو، دی د همیشه دپاره جهنمي دی. څنګه؟ اوس به یو سړی وایي چې څنګه؟ جواب دا دی، یو سړی دی په ګناهونو کې دومره ورننوتو چې هره لار د نیکۍ دته بنده شوه، د زړه نه دینداري لار بنده شوه، اندامونو باندې دیندارۍ لار بنده ده، په ژبه باندې دیندارۍ لار بنده ده. نو دا کار چې چا سره کیږي نو هغه کافر منافقي، ځکه چې مسلمان دی او د ده هر طرف ته د نیکیانې بندي، د کیدی شي کمزورې کیدی شي، خو هر طرف نه به نیک اعمال بندېږي، داسې خو نشي کیدی. او داسې چې کله وشو نو پوه شي چې دا سړی کافر دی، منافق دی، مشرک دی، نو بیا به دی همیشه دپاره په جهنم کې. دی بل مطلب شو. که د عبدالله ابن عباس ته تفسیر هم نه وایو که نه، نو په دې طریقې سره چې وضاحت وکړي نو بیا به کې هېڅ اشکال هم پاتې نه دی. کله چې د قرآن ترجمه او د حدیثونو ترجمه ځان له پخپله کوله که نه، کور کې ناست او کولی دي، نو ډېرې جاخې به جوړېږي، ډېرې جاخې نوي نوي مسلې به بیا بیانې. لکه اوس که ته د دې آیت ترجمه وکړې او ځان ته هم ته څوک وې او ترجمه دې شروع کړې ده، او یو سړی د ګناه راګیر کو، په ګناه باندې مړ شو، دی جهنمي دی او همیشه به جهنم کې. نو چې یو سړی په نشه کولو باندې مړ شو، یعنې نشې کولو دی جهنمي دی. یو سړی د دروغ به وي، د مرګه پورې دغه صفت و، بد دی همیشه جهنمي. یو سړی دوکې به ورکړه، همیشه جهنمي. یو سړی د ګیره به یې وړه کوله، په ګناه کبیره کې اخته و، دی همیشه جهنمي. یو سړی د پنسې به ځان پسې راښکه و، دی همیشه جهنمي. ځکه چې مفتي صاحب په کور کې ترجمه کړې ده. مفتي صاحب چې دا جاخه جوړه کړه، ولې جوړه کړه؟ په کور کې ترجمه کړې ده، عالم سره خو هغه چېرته ناست نه دی چې د هغه نه یې تپوس کړی وی چې ما په دې پوه کړه څنګه د شرک نه علاوه ګناه باندې سړی همیشه دپاره جهنم ته ځي. نو بیا به هغه پوه کړی وی. او چا چې ایمان راوړو او نیک عملي وکړو، نو دا خلک څه دي؟ د جنتیان دي. د دې آیتونو لنډه خلاصه دا ده چې قصه د دعوو ماوو نه ده، قصه د نومونو او د لقبونو نه ده، قصه د عمل او د کردار ده او د عقیدې او د ایمان ده. په مسلمانانو کې چې کومې ډلې دي، که دوی کې څوک دعوې کوي، نو هغوی ته موږ دا وایو چې خبره د دعوو نه ده، خبره د عمل او د ایمان ده. موږ حنفیان یو،
منگ شافعیان او منگ سلفیان او منگ دیوبندیان او منگ بریلیان او منگ شیعگان او منگ دا او منگ کت او منگ بر دی طولو تا منگ دا وایو چی خبر دا دعوو دا نمونو ندا عمل تا کتے کی دا عقیدے با تپوس کی دا ایمان با تپوس کی چی عمل دی برابر دی تا گٹلی دا کت زان تا ہر سوے او چی عمل و عقیدے دی خرابی کت زان تا ہر سوے خطا بیلی دی تا اوز دا یهودو یو بل خلاف ورزی ذکر کی او دا چی دوی دا اللہ سر کڑی لوزون پورا کڑی ندی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې موږ واغسته مضبوطه وعده د بني اسرائیلنا لا تعبدون الا الله چې بندگی بنه کوئ مگر د یو الله وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به احسان کوئ وذي القربى او د خپلوانو سره واليتامى والمساكين او د یتیمانانو او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او وایي خلکو ته ښایسته خبرې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ د دې له وزنه الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه وانتم معرضون او همیشه تاسو مخ اړوونکي یئ لوز الله رب العزت کړو د بندگانو سره او بندگانو لوزونه کړي د الله سره دلته الله وایي موږ مضبوط لوز اخیستی و د بني اسرائیلو نه په یو څو خبرو باندې دا چې کوم بنود دي یا کومې خبرې چې په هغې باندې دا لوز شوی دی دا لس خبرې دي څو دي لس اولنۍ خبره لا تعبدون الا الله بندگی بنه کوئی مگر د یو الله دا لوزونه ګوره الله زموږ نه اخیستي دي او دا لوزونه موږ هم د الله سره کړي دي را به شي سورة النساء کې نه به کوئ بندگی مگر د یو الله دا خبره خو بنیادي ده بلکې دا دنیا پیدا شوي د دې دپاره ده چې خالص د الله بندگی وشي انبیا الله را لیږلي د دې مسلې دپاره دي کتابونه الله را لیږلي د دې دپاره دا مسله هم په دې قرآن کې راځي ځای په ځای دویمه خبره چې په هغې چې لوز اخیستی شوی دی البر بالوالدین د مور پلار سره ښېګړه کول یاد یې که د مور پلار سره ښه کول اگر که مشرکانی ظالمانی کافرانی او دا خبره هم په دې قرآن کې راشي مور پلار که کافرانی هم به ورسره ښه کې الا الله وی که زما د نافرمانی د توی د شرک او د کفر د توی هغه به ولې نه مني نو چې بیا مسلمانانی د الله په حق پسې د مور پلار حق دلته ذکر شو او که ویښ وی او ما سره اوسېدی او زړه م ژوندی نو قرآن کې به ځای په ځای تاسو په دې خبره باندې مثالونه او دلایل واورئ او وینئ چې د الله په حق پسې د مور پلار حق ذکر کیږي شروع یې دلته د سورې بقرې نه شوي ده د مور پلار حق د الله په حق پسې په دې دی لکه چې صحیح ده چې الله موږ دې دنیا ته رالیږلي او پیدا کړي خو په دې دنیا کې زموږ وجود په دې کې سبب چې دی هغه د مور پلار دي او د هغوی احسانات زموږ سره دویمه ده موږ سورة فاتحی پاوله کی ویلو الحمدللہ رب العالمین او رب منگوی پالون کی تاوی اصل پالن زمانگا اللہ کئی او پا اللہ پا سی چی بیسوک زمان پالن کئی نو اگا مور و پلار چی نو ذکر دا مور و پلار حق ذکر کی احسان عام ٹکے دے و بالوالدین احسان نو پا دی که ہر قسم خیگڑ دن نرانا خیگڑ دا مال
ښېګړه د بدن، ښېګړه د خبرې، هر قسمه ښېګړه چې څومره کولی شي د مور پلار سره کوي. د دې هېڅ حد نشته. دا تپوس به نه کې چې څومره ښه به د مور پلار سره کوم، ځکه چې هغوی تا نه چېرته د تپوس نه و کړی چې ستا به زه څومره خیال ساتمه. نو چې تا نه تپوس نه دی کړی نو په کومو سترګو به ته د هغوی نه تپوس کوې چې زه ستاسو څومره خیال وساتم او زه څومره پیسې درکړمه. بعض وایي بعض پکې داسې وایي که کله چې غوسې شي وایي د کمې پورې وایي که نه وایي. تاسو خو به انشاءالله نه وي ویلي دي څه، تاسو به ټول مور پلار سره ښه کوونکي، خو موږ خو لیدلي چې غوسې شي بعض پکې وایي د کمې پورې به لګېږمه، کمې پورې. نو چېرته هغوی تا ته داسې ویلي چې د کمې پورې؟ اخو دا اوس چې هم تا نه شاته شوي دي که نه، نو دا هم په دې شاته شوي دي چې بدن یې کمزوری شوی دی، نور کاکه ځواني وي اوس هم نه پرېښودی. دا د هغوی د شاته کېده دا عذر دی او د هغوی کمزورتیا ده. په کومه خوله ته دا وایې د کمې پورې؟ یونې سړي دا خبرې او د ده د عقل سړی ورته حیران شي. زناور هم پیژني هغه څوک چې له چا نه پیدا وي، او بعض انسانانو کې هغه دي چې هغه نه پیژني هغه څوک چې دي پیدا دي. مور پلار سره ښېګړه، ښېګړه که هغه ښېګړه د فعل ده او که هغه د قول ده. نو دې کې دننه دا خبره راله چې د مور پلار نافرمانی به نه کې، حقوق الوالدین، مور پلار سره به بد نه کې. کم بد؟ هر قسمه بد. د دې نه اخوا به صحیح الله وایي اوف ټکی به د هغوی په مخ کې دی. اوس د دې نه اخوا سړي ماته وایي چې دې خلکو به څه حالي، دا کوم خلک چې مور پلار یې په عذاب کړي دي او د ده دا مطلب دی چې ما ته خو څه ویلی نه شي، او د صحیح خبره چې ده ته څه مخامخ ویلی نه شي ځکه چې یریږي ترې. هغه رب به د دې مور پلار د زړو نه نه خبر، او بل دې بد عمله ته دا ویل غواړي چې کله د یو بچي نه مور پلار یریدو که نه پوه شه چې دا ډېر بدترین اولاد دی. بدترین اولاد هغه دی چې مور پلار ته یریږي، چې دا دومره بد اخلاقه دی د ده پته نه لګي کیدای شي به موږ ګزار وکړي، کیدای شي موږ ته کنځلي وکړي، کیدای شي موږ د دې کور نه وشړي. د دې نه خپل صفت کوي نه دې ځان ته کره کېږي، ها خپل دا صفت بیان کړه چې ته بدترین انسان یې چې مور پلار تا نه یېرېږي. نو دې کې هر قسمه بد دننه راغلو. نو دا سویم لوش شو، سویم شو دویم. دریم وذي القربه، د خپلوانو سره به ښه کړي. ګوره دې کې بله مسله موږ ته راووته چې دا موږ چې ښه کوو که نه نږدې خلکو کې، دا به کوم ترتیب کوو؟ د قرآن ترتیب دا دی، د مور پلار نه به شروع وکړي. نو بیا ښځه او بچي دي د تا ته ډېر نږدې دي، خویندې وروڼه دي، او بیا داسې په دې ترتیب باندې ځه. دا نه چې صرف د ښځې نه تاویږي را تاویږي، د یو یم ته په ټوله دنیا زارېږه د دغې رشتې نه، هسې اوس ورته وایي چې په جړا کېدو والا دی. زارېږئ ته خو دومره ته مه زارېږه چې ټوله دنیا دې ونه پرېښودې ده. صحیح ده، ښځه د الله اوچت نعمت دی او په سر هم څوک نه خېږي چې دومره دې دغه جوړ کړی چې بس دکه یوه کیسه ستا مخې ته ده، ښځه کته او ښځه بره، ښځه کته او ښځه بره. الرجال قوامون علی النساء، سړي اوچت دي په ښځو باندې، ځکه خو ته الله وایي څلورو کې طاقت دي چې دې ښځې ته دا پته وي چې او دا سړی ګوره ما ته داسې محتاج نه دی که زه نه ومنم. او دی ورته وایم اکثر دا یو نه وایي که ته نه وایې نو چې زما به څه حال اوس وي په لارو کوڅو کې به ګرځېدې. نو د زنانه دومره دغه به نه کې چې ته هغې ته د هغې دغه حق نه زیات ورکړي. بیا بعضو ظلم او زیاتۍ کړی دی، په مور پلار پسې ډایرکټ کړی وي بس خویندې وروڼه دي او خویندې وروڼه دي.
ورور ورور کته ورور مونږ منو چې ورور رشته ګټه رشته ده خور خو دا ښځه او بچي د دوی په تا داسې حق دی چې هغه شان حق د دې خور او ورور نشته ځکه چې هغه د الله نه بعد تا ته ناست دي ښځه تا ته ناسته د بچي تا ته ناست نو باز دې طرف ته زیاتی کوي نو د الله نه یره پکار ده په مور پلار پسې بیا خپلوان ذکر کړو دا خپلوان څوک دي دا که د مور پلار د طرف نه دي او که د مور د طرف نه او که د پلار د طرف نه دي د دوی سره احسان څنګه دی د دوی تپوس کول د دوی خواله ورتله په دوی خرچه کول که د صدقې حقداري په دوی له صدقه ورکول دوی سره منډې وهل په مصیبت کې ورسره ودرېده دا ټول په دې کې دننه راغله څو لوزونه شو څلورم الاحسان الى الیتامه یتیم سره ښه کول یتیم هغه یتیم چې هغه یتیم هغه چاته ویل کېږي چې هغه بلوغ ته نه رسېدلی او پلار یې مړ شي نو په دې سره انسان یتیم شي کمزوری شي د مور په مرګ باندې څوک دومره نه کمزوری کېږي لکه څومره چې د پلار په مرګ باندې کمزوری کېږي وجه دا ده چې مور صرف کور کې د دننه مسلو ذمهواره ده او پلار د دننه مسایلو او د بهر د مسایلو هغه ذمهوار دی د الله نه بعد بله دا چې مور که مړه شي او پلار یي نو بیا هم دا بچی پناه یي خو چې کله پلار مړ شي اگر که مور ژوندی یي نو دا بچی په ډاګه شي نو پلار او زه کله ناکله ملګرو ته یم زه پلار هغه مظلوم انسان دی چې د ده حق هغه په منبرونو باندې صحیح نه دی بیان شوی لکه چې د مور دا حق ډېر زیات بیانېږي او دا صحیح خبره د مور ډېر حق دی معمولي د پلار د دې حق نه اوچتون دی خو د پلار طرف ته توجه ډېره نه ورکړی کېږي اکثر چې تذکیري کېږي په مجالسو کې په جوماتونو کې په سکولونو کې په مدرسو کې په یونیورسټیانو کې نو هغه د چا کېږي هغه د مور کېږي او د پلار دا جانب موږ بلکل هېر کړی دی نو ګوره اصل نقصان چې انسان ته رسي او ډېر نقصان رسي هغه د پلار په مرګ باندې رسي موږ دا نه وایو چې د مور په مرګ نه د مور په مرګ هم بچی چې دی خوار شي خو دومره نه خوارېږي څومره چې د پلار په مرګ باندې خوارېږي پلاري او دا به راته هله پته ولګي چې کله دا هستي د دنیا نه لاړه شي صرف د پلار د وجود په دنیا کې د دې لوی برکت د دې لوی د الله لوی مهرباني دی چې صرف موجودي په دنیا کې پاتې راځي چې هغه په ځوانۍ کې او په طاقت کې او تله منډې وي نو یتیم هغه چاته ویلی کېږي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي د دوی به خیال ساتي او موږ په دې باندې مستقل درسونه هم کړي دي چې د یتیم کفالت کول د یتیم خیال ساتل په دې الله څومره اجر ورکوي پنځم لوز دا و چې الاحسان الى المساکین غریبانان چې ورته موږ وایو یو دا خبره یې ساتي ګوره غریب په عربۍ کې ناشنا ته وایي غریب په عربۍ کې ناشنا ته وایي موږ غریب چا ته وایو فقیر ته پښتو کې اردو کې فارسی کې غریب چې دا فقیر ته وایي نو ما بعض لیدلي دي دا زموږ دا کم مسافرونه چې په عربۍ ډېر نه پوهېږي نو هغه عربي سره لګیا ورته وایي چې زموږ یو خپل دی او غریب دی یا دلته یو کس راغلی او غریب دی نو ورته وایي چې هغه غریب دی نو هغه ځان له حیراني چې غریب خو ناشنا ته وایي نو دوی غریب ناشنا ته وایي او هغه غریب چې موږ ورته غریب وایو نو هغوی ته دوی مسکین وایي فقیر ورته وایي مساکین چاته ویلی کېږي لنډه ده هغه چاته غریبانان ویلی کېږي چې دومره څه ورسره نه وي چې د دوی ژوند پرې روان وي اوس دا لنډ تعریف دی اگر که تعریفونه علماو ډېر زیات کړي دي دومره څه ورسره نه وي چې ژوند یې پرې روان وي او بیا موږ پښتانه غریب چاته وایو چې سوال کوي چې سوال یې نه وي کړی که نه
نو موږ ته غریب نه وایو، دا زموږ خپل اصطلاح ده او دا زموږ خپل یو ذهن کې نقشه جوړه کړې ده او حاکم جوړه کړې ده. غریب او فقیر هغه څوک دی چې هغه سره دومره څه نه وي چې ژوند یې پرې روان وي. بس خلک دا وایي دا ما د پښتنو اورېدلي وي کور رښتي، یو اهمه مسله ده واضحه به یې کړو چې او کور رښتي. وګوره دا خبره ده که کور په خپل کلي کې اکثر د خلکو وي چې جیداد ورته پاتې شوی او پلار نیکه نه سړی کوټه موټه ځان له جوړه کړي یا کوټه د تیاره پاتې شي، خو دا کوټې او د جیداد او د ځمکې ګورې څوک خوري نه چې دی روزانه دیوال نړۍ او د هغې نه خوري. صحیح ده کور شتي، کوټه دوه کور هم شتي، خو د هغې باوجود غریب دی. ستا څه مطلب دی چې یعنې دی دا کوټه خرڅه کړي بیا به ورته موږ غریب ووایو؟ نو خو ده ټول یوه کمره ده دوه کمرې دي، غریب پکې هغه بچي چې دی نو هغه په سوري دي، نو یو خو د هغه مالي حالات کمزوري دي او ته پې دام خرڅوي، د دې نه بعد بیا څه کوي؟ بیا خو مکمل روډ ته راووتو. نو دا خبره زموږ د عوام اکثر دا تپوس کوي یو کس دی داسې مالي حالات خو یو ښه نه دي خو کور شتي. یوازې کور د سړي کېده دا مالداره کېده نه دي. معمولی کور پرېږده، ما ته داسې خلک معلوم دي چې ښه جیداد یې شتي، سره د هغه جیداد د هغه خوراک څښاک چې د هغه ګډوډ دي. لکه چې هلته هغه ځمکه ورپسې خرڅوي چې هغه خرڅه کړي بیا به تجارت روانې او هغه نه هغه ځمکه ساتلې، سره د هغې د هغه مالي حالات ګډوډ دي. نو یو سړی که چېرته کور وي یو خو سړی ډېر جیداد والی دا جدا مونږ هغه خبره نه کوو، یو سړی دی کوټه یې شتي د هغه پکې اوسېږي بچي پکې اوسېږي، سره دی هم هغه ته غریب ویلی کېږي. شپږمه خبره، شپږم لوز چې د خلکو سره به خبرې کوئ په ښایسته طریقې سره. وقولو للناس حسنا، خلکو ته به ښایسته خبرې کوي. سورت بني اسرائیل کې به راشي الله وي وقل لعبادي یقولو التي هي احسن، ای پیغمبر زما دې بندګانو ته ووایه چې ښایسته خبرې دې کوي. ښایسته خلکو سره چې خبره کوې ښایسته خبره کوه، چې ښایسته نه کوې بې د سره مه کوه. ښایسته خبرو کې دنه ټولې خبرې رالي، چاته د ښه کار ویل، څوک د بد کار نه منع کول، چاته دین ښووه، سلام اچول، د چا تپوس کول، خوش اخلاقي کول، د ښو په بدله کې ښه کول، چا سره چې میلاویږي چې موسکې، دا ټول په دې کې دننه راځي. او چې ښه خبرې نشي کولی بلکل غلی کښېنه دا ترې ښه ده، بلکل غلی کښېنه دا ترې ښه ده. ځکه دیندار مؤمن کوشش دا کوي چې د هغه د ملاقات د لاسه د یو مؤمن زړه خوشحاله شي، او ملاقاتونو باندې زړونه هلې خوشحالېږي چې کله خبرې ښایسته وشي، خبرې مزېدارې وشي، خبرې د امیدونو وشي، خبرې د یو بل سره د مینې محبت وشي. هله او چې دغه نه کوي بیا حدیث کې راځي بیا غلی کښېنه. اووم لوز دا دی چې د مونځ به خیال ساتي. ګوره په مانځه کې د مانځه نه مخکې دا کم ذکر د اخلاقو راغی، د دې نه دا مسله واضح شوه چې ګورئ دینداري بغیر د ښو اخلاقو نه نیمګړې ده. ما په خپلو سترګو بعض داسې لیدلي دي دعویدار د دیندارۍ 5 وخته مونځ کوي، پنسې هم د ګیټو نه بره ساتي، ږیره هم پرېښودی، تهجد هم کوي، خو دومره بد اخلاقه چې معاشرت یې تنګوي، کور دې تنګوي. آخر دا کومه دینداري ده؟ دا کومه دینداري ده چې ستا اخلاق پکې برابر نه شو؟ ځکه چې حقونه په موږ باندې دوه دي. وګوره دې آیت کې اولنی حق د الله ذکر شو، بیا د مخلوق حق ذکر کېږي. مور پلار مخلوق، خپلوان، یتیمانان، مسکینان او خلکو سره ښایسته خبرې کوي، دا خلک مخلوق دی که صرف د الله حق نه دی په موږ باندې، موږ باندې د مخلوق هم حق دی. ته به دواړه حقونه ادا کوې، د الله حق هم ادا کوه، د مخلوق هم ادا کوه. هغه څه دینداري شوه چې ته پکې صرف یو څو عباداتو ته ګوري چې بس دغه دینداري ده، د خلکو سره ستا معاملات ګډوډ دي، بد اخلاق کې، ظلم کې، په کور کې بهر کنځلي وهل ټکول، دا کومه دینداري شو؟ د ښو اخلاقو په باره کې موږ
عام ورځو کې درسونه کړي دي ښه تفصیلي هغه واورئ. اووم لوز دا دی چې د مانځه به پابندي کوئ او د مونځ پابندي کول څنګه دا مسله مخکې تېره شوې. اتم زکات به ورکوئ او مخکې ما تاسو ته دا مسله ذکر کړې وه چې ګوره دا زکات او مونځ دا په پخوانو امتونو کې و. صحیح ده بعضو احکاماتو کې به فرق و. دلیل په دې دا دی چې الله د بني اسرائیلو نه په دې خبره لوز اخیستی چې زکات به ورکوئ. یوازې مالی عباداتو بدني عباداتو ته به نه نښلي، مالی به پکې کې. دا لوزونه خو د دوی نه واخیستی شو. ثم تولیتم، الله وی بیا تاسو واورېدئ د دې د ډېر وخته پورې تاسو په دې لوزونو پاتې نه شوئ. دا د دوی هغه خلاف ورزي ذکر کیږي. الا قلیلا منکم، مگر لږ کسان ستاسو نه. دا د الله عدل او انصاف ته ګوره. کومو چې پکې هغه لوزونه منلي دي او په هغې باندې پاتې شوي دي، الله پکې د هغې اعتراف وکړو چې او بازو منلي دي. وانتم معرضون، او تاسو یې مخ اړوونکي، یعنی دا صفت ستاسو څه نوی نه دی، دا په تاسو کې پخوانی صفت پروت دی چې تاسو د الله د احکاماتو نه او د لوزونو نه مخ اړوئ. نهم لوز چې دوی نه اخیستی شوی دی هغه دا دی چې د یو بل وینې به نه تویوئ. په دې اول ځان پوه کړي بیا په آیت پوه شي. هغه دا چې د یو بل وینې به نه تویوئ، دا نهم شو. لسم دا چې یو بل به د کورون نه وباسئ، یو بل به د کورون نه وباسئ. ورسره دا که په تاسو کې څوک قیدي شي نو هغه به رازادوئ. دا درې خبرې په دې روان آیت کې ذکر دي. د یو بل وینې به نه تویوئ، یو بل به د کورون نه شړئ، قیدي به رازادوئ. په مدینه کې درې قسمه یهود اوسېدو: بنو نضیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. او مشرکین دوه خاندانونه غټ، اوس او خزرج، دوه غټې قبیلې دي. او د علاقه اصل دره دی مشرکانو د اوس او د خزرج. یهود راغلي دي. کوم خلک چې د بهر نه یو علاقې ته راشي که نه، نو د هغوی هلته دومره زور مور نه چلیږي. اگر که دی ډېر مالدار او که ډېر غټ کس وشي، که ډېر هم سړی مالدار شي خو چې پردي علاقه کې اوسېږي د ده هغه حیثیت نه وي، او په خپل علاقه کې که فقیر او ملنګ یې که نه، خو بیا به دې حیثیت یې خبره به دي. نو دا یهودو پخوا دا طریقه وه چې وړه قبیله به د غټې قبیلې سره ملګري کېده، هغه ته به حلیف وي، قسم به یې خوړو چې بس ستا دشمن به زمونږ دشمني، ستا دوست به زمونږ دوست. نو بنو قینقاع دوی د خزرج والا سره ملګرتیا کړې وه، او بنو قریظه او بنو نضیر دوی د اوس قبیلې سره ملګرتیا کړې وه. اوس دوه قبیلې د یهودو دوه خاندانونه یو طرف ته دي او بل خاندان بل طرف ته، بله قبیله بل طرف ته. هلته به د اوس او د خزرج په منځ کې جګړې راتلې. د دوی داسې دشمنیانې چې لیدلي دي که نه، داسې دشمنیانې په کلونو کلونو باندې دوی دشمنیانې شوي، بلکې صرف دا یو قبیلې والا را لګېدلی دی، د دې بلې قبیلې والا د یو کس اوښې په کاڼي باندې ویشته او د هغه سترګې زخمي شوې وه. د دې د لاسه د دواړو خاندانونو نه په سوونو کسان مړه شوي دي. دا خو الله قرآن کې ذکر کړي، دا نعمت یې ذکر کړی دی. ویا خو بیا ما په تاسو احسان وکړو چې رونه رونه مې کړی وي، یعنې دا دشمنیانې د دوی وي. نو چې جنګ به راغی هلته یهودو قسم خوړلی دی چې ستاسو دشمن زمونږ دشمن. نو د هغوی په دشمنۍ کې خو مخامخ یهودی هم ولاړ دی، نو دوی به راولګي دوه خپل رور به یې مړ کړو. هغه یهودی چې د مخامخ کس سره ملګری دی، دی رالګي هغه مړ کوي، هغه رالګي دی مړ کوي. بیا یو بل د کورون نه شړي، ځکه چې کله به اوس والا په خزرج باندې حمله وکړه، کله به یې د کورون نه پکې هغوی شړل، نو هغه یهودیان به پکې هم وشړلی شو یا به هغوی دوی وشړل. نو د دواړو لوزونو خلاف ورزي وشوه. کومه چې منلې ده هغه کومه وه ده؟ قیدي به یې رازاده و چې کله به اوس راولګېدو د مخامخ یهودو نه به
یو کس قیدي کو ځان سره نو بیا دا ټول یهودیان سره د هغه یهودیانو کوم چې د اوس سره ملګري دي دوی به بیا پیسې راټولې کړې او دا خپل کس به آزاد کړو. ولې ادم د مال دپاره د الله نه یېره خو نه وه که د الله نه یېره وي نو دا دوه نورې خبرې ولې نه مني. نو دې دوو ایتونو کې دغه مسله ذکر شوې ده. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغسته منګه مضبوطه وعده ستاسو نه لا تسفکون دماءکم مه تویوئ وینې خپلې. خیال همدې وینې خپلې فایده د بل مسلمان وینه تویول خپله وینه تویول دي. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ ځانونه خپل د کورونو خپلونه. ځان خو څوک نه وباسي غرور چې ته وباسي نو تا خو ځان ویستو. ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او تاسو ګوایئ. ښه ګوایئ چې دا خبره الله تاسو ته په تورات کې کړې وه د انبیاو په ژبه یې درته کړې ده په خپله د تاسو باندې. ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان یئ تقتلون انفسکم چې تاسو وجنئ خپل ځانونه یعنې خپل رونه. وتخرجون فریقا منکم او تاسو وباسئ یو ډله ستاسو نه من دیارهم د کورونو د هغوی نه تظاهرون علیهم مرسته کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې بالاثم والعدوان په ګناه او په ظلم کولو سره. یعنی مشرکین لګیا دي ظلم کوي په مخامخ ډله باندې ظلم کوي ګڼي یهودو باندې ظلم کیږي نو دې طرف ته یهود د دوی مرسته کوي په دې ګناه کې او په دې ظلم کې. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم او کراشي دا خلق تاسو ته قیدیان تاسو جرمانه ورکوئ د هغوی د طرفنا وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا چې حرام شوي دي په تاسو باندې ویستل د هغوی د کورونو نه مو ویستو نو په تاسو خو دا حرام و چې د کور نه وباسي د کورونو نه مو ویستل وشړلم او چې قیدیان شي به یې رازادوئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ایا نو تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب او کفر کوئ په بعضې څه. دا د یهودو بل صفت دی په وحي کې هغه څه مني چې د دوی د خواهشاتو موافق او هغه نور نه مني. مسلمانانو کې هم باشتي ګورئ قرآن او حدیث کې هغه خبرې ته سبحان الله سبحان الله وی چې د دې د خواهشاتو برابري د علاقې د ملک او د ژبې سره برابري او چې کوم خلاف یې د خواهشاتو بیا د هغې دپاره زر بانې جوړوي. دا کار به نه کوو. ایمان په ټول قرآن ایمان په ټول حدیث باندې. الله وی فما جزاء من يفعل ذلك منكم بس نه د بدله د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزي في الحياة الدنيا مگر شرمندگی په ژوند دنیوي کې الله به شرمي. خزي یو مطلب دا د شرمندگی دغه شان غضب د الله عذاب د الله دا ټولې خبرې به کې درنه راځي په دنیا کې به دوی ته دا میلاوي. ويوم القيامة او په ورځ د قیامت يردون إلى أشد العذاب واپس بکړی شي دوی سخت عذاب ته. وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبر د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. وجه څه ده چې دوی دا کار کوي. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة دا هغه کسان دي چې اغستی دی ژوند دنیوي په مقابله د آخرت کې. مخکې د دې تفصیل ذکر شوی. فلا يخفف عنهم العذاب نو سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون
او نه به د دوی سره مرسته کیږي. کوم عذاب چې الله دوی دپاره مقرر کړی دی هغه به د هغې نه کمیږي او نه به د قیامت په ورځ د دوی سره څه مرسته کیږي د الله د طرف نه او نه د بل چا د طرف نه. سبا به انشاءالله د 80 نمبر آیت نه شروع کوو. الله رب العزت موږ د هر قسم عذاب نه وساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.